د قوشتېپې شل اوریز جام په لومړۍ لوبه کې د دواړو لوبډلو لخوا ډېره کمزوري توپوهنه وشوه، خو بندمیر بیا د خپل کمزوري هدف څخه دفاع وکړه او په لومړۍ لوبه کې بریا خپله کړه. د قوشتېپې شل اوریز جام په لومړۍ لوبه کې بوست د لوبې پچه وګټله او توپچونه یې غوره کړه، خو بندمیر ډېره کمزوري توپوهنه پیل کړه چې صدیق الله اتل یې په لومړي توپ له لاسه ورکړ. ورپسې بهار شینواری هم اوټ شو چې یوازې شپږ منډې وکړې. له هغه وروسته کریم جنت هم د شپږ منډو جوړولو سره اوټ شو. یوازې کپتان حشمت الله شهیدي او څه توپوهنې ته ودرېد چې په 55 توپونو یې 45 منډې جوړې کړې. بندمیر په شل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې او بوست ته یې د 115 منډو کمزوری هدف وټاکه. د بوست له خوا نه محب الله زرمتي او محمد الله ښه توپچونه وکړه چې دوه لوبغاړي یې اوټ کړل، خو بس هم په توپوهنه کې کمزوری ثابت شو چې مسعود ګربز په شپږ منډو اوټ شو، عمران په 10 منډو له میدانه بهر شو. همداراز رحمت شاه هم 10 منډې وکړې او ناصر جمال یوازې د 3 منډو جوړولو وروسته اوټ شو. حضرت الله زازی چې 22 توپونو ته مخامخ شو یوازې 10 منډې جوړ کړې او له میدانه بهر شو. له دوی وروسته کپتان نجیب الله زدران یو څه ښه توپوهنه ترسره کړه چې لوبه یې تر وروستیو ورسوله، خو هدف یې پوره نه کړی شو. هغه ته په وروستي اوور کې د بریا لپاره 10 منډې پکار وي چې یوازې شپږ منډې یې جوړې کړې. نجیب الله زدران په دغه لوبه کې په 30 توپونو باندې 52 ناسوځېدلې منډې وکړې او بوس بیا په شل اورونو کې د ولوبغاړو په سوځېدو سره 111 منډې جوړې کړې چې د 3 منډو په توپیر بندمیر بریا خپله کړه او د خپل کمزوري هدف څخه یې په ښه ډول دفاع وکړه. د بندمیر لخوا نه امیر حمزه ښه توپچونه وکړه چې 2 لوبغاړي اوټ کړل. که تاسې د لوبې په اړه کومه تبصره لرئ نو په کمنټ کې راسره شریکه کړئ.